بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. دا هم غنی خیل کې څه کلا او کاټیلی و بالکل د قاري صاحب غفران که څوک یې وپېژني یا شا په یاد یې د هغوی کلی دی. دغه یو مدرسه دلته د زده کوونکي راځي قرآن شریف زده کوي. تر اوسه لا مکمله نه ده، اما دې نه بعد خو لمر وي، ګرمي وي، هوا ډېره زیاته ګرمه وي، هغوی نشي کولی دغه دوه کوم اطاقونه چې دي پر دغه کې نه ځایي. تقریبا د سلو نه نیولې 160 پورې راځي او دغه علاقه تاسو خپله باندې ولیده چې دې کې ځای کږي نه او نه یې داسې سرپناه ځای شته دی او نه یې د ناستې ځای شته. دغه ځای کې قاري صاحب زموږ ورور سره ډېر زیات شاګردان دي، تقریبا د 119 ساعته 160 اویا پورې دي. دلته د ناستې ځای نشته، نور مې تکلیف مې سوري بارانه کې هم ځای نه وي او وسې د هېچا مطابق هم نشته چې دا ربا ته د هر دښمن په نصیب کړه زلالت، خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. دا شهید وطن، دا یتیم ملت، خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت، خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. کور یې تقریبا 3000 خښته ده، کور یې ودان بچی لوی شي، هر چا په دې کې د خپله دغه کړي همکاري، که هغه یې ووي او که لس وي او که زر وي او زموږ د دې نه ولاکه کار هم کېږي. الله دې خیر ورته ورکړي چې نور هم څه وکړي، ځکه دې ګاډر هم لګېږي، ټیرن هم لګېږي او خښته نور هم لګېږي. او الله دې دو دا په هغې دنیا کې په کار راولي او الله دې صحت ورکړي ورته، الله دې روغ او جوړ لري. خوشحاله اوسئ. دا د محمد سلیمان صافي مرسته ده، خدای د هغوی ته اجر ورکړي. او بیا هم ګورو زموږ آینده کې که څه د وسه وه یا چا غوښتل نو موږ خدمت کوي. یو څه پیسې دغې پیسو نه موږ سره پاتې دا نغدې درته درکوم، که ماما سیمنټ په کارېدل، که هر څه چې ضرورت و په همدغې لار کې به یې مصرف کړي. 1000 2000 3000 دا 3500 روپۍ په 200 ډالرو کې له موږ سره پاتې وي، نو هغه به یې کې دا به په همدغه لار کې تاسې مصرف کړئ. مننه. خدای پامان.